أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تسرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جوند دريمة فتح. محترم ورونو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتيرد وهم بتكي مجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده مبارك ميلاد زيري او عجب حالات بيانول او ومويل چې د صلى الله عليه وآله وسلم د مور د حمل مده به دردو او تکالیفو، او کوم وخت چې دی عليه الصلاة والسلام پیدا سو پر دواړو لاسو یې تکیه کړې وه او سر یې لوړ نیولی و لکه آسمان ته چې ګوري. بل دا چې دی صلى الله عليه وآله وسلم مختون وزیږدي یعنی سنت کړه سوی و، او مسرور وزیږدي یعنی نو یې هم پرې سوی و. زموږ د کوچنیانو نوخو د مور څخه ورپریږي او هغه پاته بیا څو ورځې وروسته لویږي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې شیانو څخه فارغه پیدا سو، او کوم وخت چې د ده علیه الصلاة والسلام د ولادت زیری پر عبدالمطلب وسو هغه ډېر په خوشحاله سو، او کوم وخت چې بیا دا حالات هم ورته بیان سوه چې مختون دی، مسرور دی، او پر خپلو لاسو یې تکیه کړې وه، نور هم خوشحاله سو او ویل والله دې زوی لرمې یو درجه او مقام سته. څنګه په دا عجبه طریقه سره پیدا کیږي؟ دا به څه نه دي. او د ډېرې خوشحالۍ څخه یې محمد صلی الله علیه وآله وسلم په غېږ کې واخیستی او کعبې شریفې ته یې دننه بوتې، او هلته یې د ده صلی الله علیه وآله وسلم پر زیږېدو د الله جل جلاله شکر ادا کړي. که څه هم تر دغه وخته لا نوم نه دی پر ایښول سوی، مګر چې بیا یې د محمد نوم پر کښېښاوه، په دې کې یو سر او راز و. هغه دا چې یو وخت عبدالمطلب شام ته په سفر تللی و. په دې سفر کې نور 3 نفره هم ملګري وه، او هلته یې د یوه حبر سره ولیدل. حبر یا حبر د یهودو عالم ته ویل کېږي. حبر پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې د کوم ځای یاست؟ دوی ویل موږ د مکې یو. حبر ورته ویل ستاسې په جزیرة العرب کې نبی الاخر زمان پیدا کېږي. کیسه ډېره اوږده ده، خلاصه دا چې دوی پوښتنه ځینې وکړه چې د دې نبي نوم به څه شي وي؟ حبر ویل نوم دې محمد وي. ورونو، تر دغه د مخه په عربو کې د محمد نوم هیڅ نه و ایښول سوی. که تاسې د عربو په ټول تاریخ کې وګورئ، تر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د مخه د هیچا نوم محمد نه دی تیر سوی. اوس نو دغه 4 نفره چې یو یې عبدالمطلب او 3 ملګري دي، کوم وخت چې بیرته د شام څخه راغله، هر یو دا قصد او اراده درلوده چې زوی یې پیدا سي، نوم به محمد ایږدي. څرنګه چې د عبدالمطلب د عمر په حساب د اولاد امید نو ده دا نیت درلودی چې د ده په زامنو کې که د هر یو زوی پیدا سو، نوم به محمد ایږدي. نو ځکه یې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نوم محمد کښېښاوه. او هغه 3 نفره د عبدالمطلب ملګري دا وه: اول سلیمان ابن مجاشع چې د زوی نوم یې محمد کښېښاوه، چې دغه محمد د فرزدق نیکه دی، او فرزدق د عربو مشهوره شاعر دی. دوهم احیحب ابن حلاج چې هغه هم د خپل زوی نوم محمد کښېښاوه. دریم عمران ابن ربیعه چې د زوی نوم یې محمد کښېښاوه. په عربو کې د اول وار دپاره دغه 4 نفره په محمد سره مسما سوي دي، چې دا د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د نامه سر او سبب و چې ولې یې د ده علیه الصلاة والسلام نوم محمد کښېښاوه. او نور هغه حوادث یا علامې چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د پیدایښت په وخت کې پیښې سوي دي، د هغو څخه یوه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د ولادت په وخت کې د کسرا قصر او مانی ورغېده، او د کسرا د قصر څخه 14 برجه ونړېده، او بل د مجوسیانو یا آتش پرستانو اور مړ سو. دا خو درته معلومه ده چې د مجوسیانو اور د همیش دپاره بلیږي، ځکه دوی یې عبادت کوي او مړ کېدو ته یې نه پرېږدي. خو د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د ولادت په وخت کې دغه اور مړ سو، او د کسرا په قصر کې یوه کوچنۍ دریاچه وه چې بحیره ساوا ورته ویل کېده. د دغه دریاچې یا بحیرې لاندې مځکه وچاوده او اوبه یې وچې سوې. د دې واقعو څخه کسرا وبېرېدی چې دا څه قصه ده.
نو یې کاهنان او منجمین راوغوښتل. ورونو ځینې کاهنان د جن او پیرانانو سره ارتباط او تعلق لري او جن هم ځینې اخبار د آسمان څخه اورېده. بیا به جن دغه خبرونه و کاهنانو ته د دې دپاره ویل چې خلق ګمراه کړي او په فتنو کې یې واچوي. او دغه چې جن د آسمانه څخه اخبار اورېده موږ ته الله جل جلاله په قرآن کریم کې بیانوي او د سورة الجن په 9 نمبر آیات کې فرمایي وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. دا خبره پیرانان کوي او وایي موږ پخوا و د آسمان ته د ناستې په ځایو کې کښېنستلو د پاره د دې چې یو خبر واورو. خو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په بعثت سره پر پیرانانو دغه د اورېدلو لار بنده سوه. نو کوم وخت چې کسرا د کاهنانو څخه پوښتنه وکړه چې دا څه قصه ده، ځینو کاهنانو ورته وویل چې دا واقعې د نبي د ولادت په سبب پیښې سوې. کسرا پوښتنه وکړه چې دغه 14 برجه ولې ونړېده. کاهنانو وویل چې د دې مقصد دا دی چې 14 پاچاهان به نور هم د فارس تیریږي، بیا نو د فارس پاچاهي ختمیږي. کسرا وویل 14 پاچاهان به نور هم راځي، بیا نو د فارس پاچاهي ختمیږي. دا ډېر اوږد وخت دی. خو د ده تر مرګ وروسته د فارس پر حکم مقابله شروع سوه. په 4 کلو کې 10 پاچاهان رد او بدل سوه چې دا ټوله د فارس د حکم د زائلېدو علامې وې. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم نسب یا شجره 3 حصې لري چې اوله حصه یې تر عدنان پورې رسیږي او پر دغه حصه یې د سیرت او انسابو ټول علما اتفاق لري او هغه داسې ده: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب چې دغه عبد المطلب اصلي نوم شیبه دی، ابن هاشم چې اصلي نوم یې عمر دی، ابن عبد مناف چې اصلي نوم یې مغیره دی، ابن قصي چې اصلي نوم یې زید دی، ابن کلاب ابن مره ابن کعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. او دغه فهر هغه څوک دی چې قریش یې لقب او د قریشو د قبیلې نسبت هم وده ته کیږي. اوس نو فهر ابن مالک ابن نظر ابن کنانه ابن خزیمه ابن مدرکه ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د نسب دوهمه حصه کوم چې تر عدنان لوړ دي او بیا تر ابراهیم علیه السلام پورې رسیږي، په هغه کې اختلاف شته. څوک یې قبلوي او تاییدوي او څوک څه نه پکښې وایي، چپ پاته دي. خو په دې کې شک نسته چې عدنان د ابراهیم علیه السلام د اولادې څخه دی او هغه نسب داسې دی: عدنان ابن عد ابن هميسع ابن سلامان ابن عوص ابن بوز ابن قموال ابن أبي ابن عوام ابن ناشد ابن حزاء ابن بلداس ابن يدلاف ابن طابخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدان ابن سنبر ابن يسربي ابن يحزن ابن يلحن ابن أرعوي ابن عيض ابن ديشان ابن عيصر ابن أفناد ابن أيهام ابن مقصر ابن ناحس ابن زارح ابن سمي ابن مزي ابن عوضة ابن عرام ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د نسب درېیمه حصه چې د ابراهیم علیه السلام څخه لوړ بیا تر آدم علیه السلام پورې رسیږي او دا هغه حصه ده چې بې له شکه ځینې غیر صحیح شیان پکښې داخل سوي دي او هغه داسې ده: ابراهیم علیه السلام ابن تارح چې نوم یې آزر دی، ابن ناحور ابن ساروع ابن راعو ابن فالخ ابن عامر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام ابن لامك ابن متوشلخ ابن أخنوخ ویل کیږي. ابن أخنوخ ویل کیږي چې دغه أخنوخ ادریس علیه السلام دی. بانو ادریس ابن يرد ابن مهلائیل ابن قینان ابن آنوشا ابن شیس ابن آدم علیه السلام. دا خو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم شجره یا د نسب بیان شو. اوس به د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د تی رودلو تربیه او لویدو په باره کې یو څه معلومات درته بیان شي. هغه داسې: کوم وخت چې به د قریشو نر اولاد پیدا سو هغه به په مکه مکرمه کې نه لویاوه او د دې کار هم څو سبب و. یو سبب دا و چې مکې مکرمې ته د هر ځای څخه خلق راتله او ځینې خلق به د ډېرې مودې لپاره په مکه مکرمه کې پاته کېده، لکه دا اوس چې هم دغسې ده. او د قریشو سره به راکړه ورکړه او راشه درشه درلوده او هغه هلکان چې په مکه مکرمه کې به لویېده د هغو ژبه به د دغه اختلاط په سبب په سل کې سل خالصه او فصیحه عربي نه وه. د هغه بېګانه خلقو د اخلاقو او ژبې تر تاثیر لاندې کېده. نو د دې جهته قریشو دا ښه بلل چې د دوی اولادونه تر مکې مکرمې د باندې لوی سي، دا د دې دپاره چې ژبه یې پر فصیحه عربي واوړي. کوم وخت چې به د ژبې د زده کولو عمر تیر سو بیا به بیرته مکې مکرمې ته راوسته، ځکه بیا به د دغه نورو خلقو د ژبې تر تاثیر نه لاندې کېده
او بل سبب دا و چې قریش غوښته چې د دوی اولادونه سخت سري او د مشکلاتو زغم او تحمل ولري، د سختیو او تکالیفو سره عادت ولري، ځکه د دوی په مخ کې جنگونه او سفرونه وو. دوی نه غوښته چې اولادونه یې په ښار کې نازک او پاسته لوی سي، ځکه هغه کسان چې په ښارو کې لوی سي نرم، پاسته او نازک طبیعت وي، د تکالیفو او مشکلاتو تحمل نسي کولای. نو دا سختی او تکالیف په صحراو کې وو. د صحرا خلق سخت سري او متحمل وي. او دریم سبب دا و چې مکه مکرمه ښار او دینی مرکز و. د هر ځای څخه قسم قسم خلق ورته راتله او دې خلقو د خپلو ځانو سره قسم قسم مرضونه راوړل، مګر صحرا د مرضو څخه پاکه وي. که اطرافي خلق د ښاري خلقو سره مقایسه سي، په هغو کې مرض کم او نادر پیدا کېږي. نو په دغه څو سببو د قریشو دا خوښه وه چې اولادونه یې تر مکې مکرمې د باندې لوی سي. نو ځکه خپل کوچني اولادونه یې د صحرا ودایګانو ته ورکول چې هغه یې صحرا ته بوځي او هلته یې لوی کړي. بیا چې به لوی سول نو بیا بېرته مکې مکرمې ته راوسته او د صحرا خلقو بیا دا کار د رزق د پیدا کېدو لپاره کاوه. خدایګانو پر دې کار تنخواه او معلومه مزدوري نه اخیسته. دا یې عیب باله چې د شیدو قیمت واخلي. د کوچني د اخیستلو په وخت کې پر کم مبلغ تنخواه یا د شیدو پر بدل هیڅ اتفاق نه کېدی. خو بیا څه موده ترمنځ او په آخر کې د کوچني د مور او پلار د طرفه ودایي ته هدیې او سوغاتونه ورکول کېده چې په هغه هدیو به دایګانو خپله ګزاره کول. او دغه د صحرا دایګانې به څه موده ترمنځ و مکې مکرمې ته راتلې او هغه نوي پیدا سوي کوچنیان به ورسره بیول. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دنیا ته تشریف راوړي، د بني سعد څخه دایګانې راغلې چې په مکه مکرمه کې نوي پیدا سوي کوچنیان ورسره بوځي. د دوی په جمله کې یوه ښځه یا دایي وه چې نوم یې حلیمه و او د میړه نوم یې حارث و. نو دایګانې راغلې چې د تی کوچنیان واخلي او بویسي. د بني سعد قبیله ټوله غریبان وه، خاصتا په دغه کال چې بارانونه هم نه وه او وچکالي وه. په دوی کې بیا حلیمه ډېره غریبه وه. حلیمې خپل کوچنی د تی زوی هم درلودی او په قریشو کې ګرځي چې یو بل کوچنی هم پیدا کړي او د دغه خپل زوی سره تی ورکړي. خو حلیمه پخپله وایي چې د ډېرې لوږې او غریبۍ په سبب مې دونه شیدې نه درلودې چې دغه خپل زوی به موړ کړم، نو څنګه به دا بل کوچنی ورسره مړوم؟ مګر احتیاج او غریبۍ و دې کار ته مجبوره کړم. نو حلیمه چې د خپلې قبیلې څخه راتله پر یوه خره باندې سپره وه چې دا خره پخپله هم ډېره ډنګره او ضعیفه وه. د ضعف په سبب به پر لارې تر ټوله قافلې وروسته رهي وه او نورو ښځو به نارې پر وهلې چې حلیمې ژر شه ودې ځنډولو. او حلیمې چې به هر څه کوښښ وکړي چې خره یې چابکه سي هغه نه سوای تلای. خیر په ډېر تکلیف یې ځان و مکې مکرمې ته ورساوه. اوس نو په مکه مکرمه کې دایګانې کور په کور په کوچنیانو پسې ګرځي او هره دایي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور آمینې ته راسي او په دې پوه سي چې هلک یتیم دی، په پټه خوله یې پرېږدي. دا ځکه چې دایګانو په اول کې د تنخواه یا مزدورۍ خبرې نه کولې او امید به ټوله و هغه هدیو او سوغاتو ته و چې په وروسته کې ورکول کېده. نو چې پوه به سوې چې هلک یتیم دی، پلار نه لري، نو ویل مور به موږ ته څه هدیه راکړي. نو بیا په پټه خوله هلک پرېښاوه، د کوره به ووتې. دایګانو داسې فکر کاوه چې نیکه دونه غمخور نه دی لکه پلار او مور دونه عاید نه لري، نو موږ ته څه نسي راکولی. نو ټولو دایګانو محمد صلی الله علیه و آله وسلم پرېښاوه. راسئ چې دغه قصه په خپله و حلیمې ته پرېږدو چې دا بیا په تفصیل سره راته بیان کړي. حلیمه السعدیه وایي زه د خپل وطن څخه د خپل میړه او کوچني د تی د زوی سره د بني سعد د ښځو په ملګرتیا راووتم چې موږ ټولو د تی کوچنیان غوښتل او دا داسې وچکال و چې موږ ته د خوړلو دپاره هېڅ شی نه و راپاته. زه پر یوې خرې سپاره او زموږ سره یوه زړه اوښه د لوشلو دپاره راسره وه چې د دې شیدې به زموږ او زموږ د کوچني دپاره غذا وې. خو هغې هم په والله د لوږې یو څاڅکی شیدې نه کولې او موږ ټوله شپه د خپل کوچني د ژړا د لاسه خوب نه سوای کولی چې د لوږې به یې ژړل. نه زما په ټکي څه وه چې دی په موړ سي او نه زموږ اوښې شیدې کولې چې واده ته یې ورکړو او موږ ټوله د باران په امید وو چې بارانونه وسي او کال آباد سي. خیر زه پر دغه خپله خره راووتم چې د خپلو ټولو ملګرو دپاره تکلیف او دردسر و، ځکه زما خره ډنګره او د ضعف د لاسه پر لارې نه سوای تلای. د ملګرو به مې دغه نارې وې چې حلیمې ژر سه او ژر سه. خیر مکې مکرمې ته راورسېدو او موږ ټوله په کورو کې په کوچنیانو پسې ګرځو. په موږ ټولو کې داسې ښځه نه وه چې و هغې ته دې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اخیستلو نه وي ویل سوي، خو چې دا به ورته وویل چې یتیم دی هر یو یې پرېښاوه. ځکه موږ د کوچني د پلار څخه د هدیو او تحفو امید درلودی
خو کوم وخت چې به دا راته وویل سوه چې هلک یتیم دی نو موږ به ویل چې مور او نیکه بیا څه راکړي نو موږ ټولو په دغه سبب نه اخیستی په آخر کې په موږ ټولو کې یوه ښځه هم نه سوه پاته چې یو کوچنی دې پیدا نه کړي بې له ما څخه اوس چې موږ بیرته تر مکې مکرمې د باندې خپل د اړولو ځای ته راغلو او وبني سعد ته مو د تلو اراده سوه نو ما خپل خاوند ته وویل په والله زما دا نه ده خوښه چې زما ټولو ملګرو ښځو دي کوچنیان پیدا کړي وي او زه دې بې کوچني ولاړه سم زه به هغه یتیم کوچني ته ورځم او هغه اخلم میړه مې ویل ښه دی ورسه وایې اخله شاید چې دغه یتیم زموږ دپاره د برکت سبب سي نو وایي ورغلم او محمد صلی الله علیه و آله وسلم مې راواخیستی او د ده د اخیستلو بل هیڅ سبب نه و بې له دې څخه چې ما بل کوچنی نه کړي پیدا کوم وخت چې مې دی صلی الله علیه و آله وسلم راواخیستی او خپل ځای ته راغلم او تیته مې ور واچاوه تی مې زما د خوښې سره سم شیدې پر رایله کړې ده تر هغو راودلې چې مړېدی او د ده ورور چې زما زوی و هغه هم تر مړېدو وراودلې او بیا دواړه بېده سوه حال دا چې زموږ کوچنی تر دغه د مخه د لوږې نه سوی بېدېدلی او بیا مې میړه و هغه زړې اوښې ته ور ولاړ سو چې ویل وشي د اوښې څخه یې دونه شیدې ولوشلې چې ما او ده تر مړېدو وڅښلې دا شپه ښه په خیر راباندې تېره سوه حلیمه وایي په سهار کې زما ملګرو ښځو راته ویل یا حلیمه په والله مبارک او د برکته ډک کوچنی دې اخیستی دی ما ویل زما هم دغه امید دی حلیمه وایي په دغه سهار زه پر هغه خپلې خرې سپره سوم محمد مې هم راسره واخیستی او د خپل کلي پر طرف رهي سو په والله خره مې زما تر ملګرو دونه د مخه سوه چې د هغو خره نه سوای پسې رسېدلی تر څو چې ملګرو مې راته ویل یا حلیمه یو څه صبر وکړه آیا دا ستا هغه خره نه ده چې د هاخوا پر راغلې ما ویل په والله هغه ده دوی ویل په والله یو څه ورته پېښه ده حلیمه وایي بیا نو موږ وبني سعد ته و خپلو کورو ته ورسېدو او د الله تعالی په مځکو کې د باران د نه کېدو په سبب زموږ تر ځای وچ ځای نه و خو بیا هم زما پسونه چې به راغله ماړه او غولانځې به یې د شیدو ډکې وې موږ به خپلې میږې لوشلې او شیدې به مو وڅښلې خو بل چا د خپلو پسو څخه یو څاڅکی شیدې نه سوای لوشلی او نه د میږو په غولانځو کې څه وه تر داسې اندازې چې زموږ د کلي خلقو به و خپلو شپنیانو ته په قهر او غضب سره ویل تاسې پسونه وبښو ته نه بیایاست پسونه هلته بیایاست چیرې چې د حلیمې پسونه پیول کېږي چوپانانو به ورته ویل په والله زموږ او د حلیمې پسونه یو ځای ګرځي خو بیا به هم د دوی پسونه وږي راغله او یو څاڅکی شیدې به یې نه کولې خو زموږ پسونه به ماړه او د میږو غولانځې به د شیدو ډکې وې زموږ دغه حال و د الله جل جلاله د طرفه خیر او برکتونه راباندې اورېدل څو 2 کاله تېر سوه حلیمه وایي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم جسم او بدن نسبت و نورو کوچنیانو ته مخالفه وده او پرورش کاوه د عمر یې 2 کاله لا نه و پوره سوي داسې معلومېدی لکه د 5 کالو هلک صحت او عافیت یې کامل او سالم و په خبرو کې یې فصاحت و خبرې یې سمې او پوره کولې کوم وخت چې د ده علیه الصلاة وسلام 2 کاله پوره سوه مور ته مو وروستی او عادت همدا و چې دایګانو به هلکان پس د 2